السلام علیکم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحال وئ. نن مو تاسو له یوه زړه پورې د تاریخ په اړه یوه اهمه ویډیو راوړې ده. راسره اوسئ، د ویډیو وګورئ، تاسو له به هم معلومات حاصل شي. د بر صغیر تاریخ، بر صغیر کومه علاقه ده، هغې ته بر صغیر او انګلیش کې ورته سب کانټیننټ هم ویلی شي. بر صغیر معنا ده د عربي یو لفظ ده د وچې علاقې یوه وړه ځمکه. خو دغو د دنیا د حالات، یعنی د دنیا د نقشه وګورو نو دغو وړه نه ده، دې کې تقریبا انډیا غوندې، د هندوستان غوندې یو لوی ملک، د پاکستان غوندې، د بنګلادیش غوندې ملکونه پکې سنبال دي. خو دې علاقې ته به هر حال سب کانټیننټ هم ویلی شي په انګلیش کې، او مونږ ورته بر صغیر وایو. د بر صغیر تاریخ یو عجیب و غریب تاریخ ده چې هغه باندې ډېر حکمرانان تیر شوي دي. نن مو تاسو له ویډیو راوړې ده، راسره اوسئ. د مغل حکومت، مغل څوک وو، مغل کومه نه راغلل، مغل کې اول بادشاه څوک وو، مغل څومره حکومت وکړو، څنګه حکومت یې کول وو، د ورلډ اکانومي هغې زمانه کې په هغه ټایم باندې څنګه وه. راسره اوسئ. زما نوم ده محمد نور، زما چینل نوم د توري پښتون. که دې چینل باندې تاسو نوي نو د چینل ضرور سبسکرایب کولی شئ. زه به تاسو له راوړم د زړه پورې د معلوماتو باندې مبني ایجوکیشنل ویډیو، د تاریخ له اړه هم، د ساینس له اړه هم، د ټیکنالوژي له اړه هم، د ای آی له اړه هم. دا به زما ټارګټ وي او تاسو له به زه اهم معلومات درکوم. راځئ ټایم مو ضایع کوم نه، شروع کوو. دغه لیسن اورو، دغه ویډیو اورو، په دې کې د بر صغیر تاریخ باندې او سپیشلی یعنی بالخصوص د مغل حکومت تاریخ باندې څو اهمې خبرې کوو. مغل څوک وو؟ مغل د هندوستان او پاکستان او بنګلادیش او دې سره چې د افغانستان علاقه هم دې حکومت کې شامله وه. دې باندې چې د دوی اول حکمران و، د دوی ته مونږ ورته پښتو کې غورنیکه هم ویلو، ظهیر الدین بابر. ظهیر الدین بابر یو داسې انسان و چې هغه په تاریخ کې یو مېړنی او یو بهادر کس تیر شوی دی. د دې ورنیکه د مور طرفه او د پلار طرفه په افغانستان کې د مور د کورنۍ طرفه نه د چنګیز خان د تاریخ سره د تعلق لرلو، هغه نسل سره د تعلق لرلو. د مور طرفه نه د چنګیز خان اولاد کې راځي، او د پلار طرفه نه د افغانستان د یو بادشاه په ډېر بهادر تاریخ سره تعلق لري، کورنۍ سره تعلق لرلو. د دې دور یعنی د دې خاندان اول چې کوم بادشاه هغه ظهیر الدین بابر و. ظهیر الدین بابر په افغانستان کې په پاکستان باندې هغه ټایم باندې دغه ملکونو د نومونه نه و، بلکې هندوستان خو هغه ته به سب کانټیننټ بر صغیر ویلو. ظهیر الدین بابر یو داسې بادشاه راغلو چې هغه دلته یو مضبوط، یو ډېر د بنیادي حکومت بنیاد کېښود، چې هغه ته مغل امپایر هم ویلی شي. مغل امپایر په بر صغیر باندې تقریبا د 900 نه 400 کالو پورې د دې خاندان دلته حکومت کړی دی. ظهیر الدین بابر نه بعد د هغه زوی همایون رالو. همایون خپل یو دور تیر کړو، هغه ځان ته تاریخ لري. او همایون نه بعد د همایون بچی اکبر ته مغل اعظم هم ویلی شي. اکبر بادشاه چې رالو هغه د کندهار نه والا د بر صغیر کوم د بنګلادیش او د دې کوم آخري خان دی هغه پورې د وطن ځای کړو. بیا هغه نه بعد شاه جهان راغلو. شاه جهان نه بعد اورنګزیب لنګیر، همداسې د یوه سلسله تقریبا په دې خاندان کې 17 بچیان راغلل. دې خاندان حکومت دلته اقتصادیان څنګه وو، دلته علمي ترقي څنګه وشوله، او دلته تعمیراتي ترقي څنګه وشوله. زه په اوله کې سټارټ والم د تعمیراتي کامو
کارونو نه مغل دور کې کوم تعمیرات شوي دي. مثلا تاسې که وګورئ لال قلعه دلی او سره د لاهور قلعه یا هغه ته شاهي قلعه هم ویلی شي، ورسره د تاج محل اګره دا د مغل د فن تعمیر یوه عجوبه نمونه ده. په هغه زمانه کې که تاسو وګورئ چې د دې دور د فن تعمیر څومره لوی عظمت و، څومره لوی هنر و، چې په هغه زمانه کې نه دومره زیاته ټکنالوژي وه، نه دومره زیات وسایل وو، بیا هم دوی داسې کارونه کړي دي چې انسان عقل بالکل حیران پاتې شي. د علمي ترقۍ په حواله سره علم د هر یو بادشاه یو خپل دور کې به دغه کوم دربار لګېدی، هغه سره به علما کېناستل، هغوی به علماو نه هم د ښو مشورو غوښتنه کوله، علماو سره شعراو سره دوی هم یو جوړ تعلق لرلو. اقتصادي ترقي د هغې زمانې اقتصادیات د اکبر بادشاه په زمانه کې دومره زیات د اډوانسو د وسایلو په د هغې زمانې کوم وسایلو چې په هغه زمانه کې هوایي جهاز نه و، ریل ګاډي نه و، نور ټکنالوژي نه وه، خو څه هغې زمانې کوم رسم و رواج و دا د دنیا سټرنګسټ یعنی د دنیا ټولو نه یو مضبوط ریاست و په هغه زمانه کې د مغل دور کې. هغه نه بعد دې کې تقریبا 19 بادشاهان چې کله د دوی د اکبر د شاه جهان او د اورنګزیب او د نورو خوب کوم بادشاهانو هغوی زندگی چې کله تېره شوله، هغه نه بعد یو دور داسې راغلو چې مغل په لرزان شولو. مغل کې د عیاشۍ د بد ورځو یو هغه شروع شولو، یو سټارټ وشولو چې هغه نه د مغل حکومت دغه ځمکه څه ورسېوه دلته کې پرتنګېدلې شوله. د مغل دور حکومت صرف دلی پورې پاتې شولو. آخري بادشاه هغه ته بهادر شاه ظفر مو وایو. بهادر شاه ظفر هم د انګریز له وجې نه ګرفتار شو، انګریزان رالل، د ملک تجارت شروع کړو، سب کانټیننټ کې تجارت په بنا رالو او تجارت پسې دوی دلته کې دغه علاقه د برطانیا د انګریزانو د قبضه کړله. او 1850 کال کې یعنې 1857 کې دا دوی دغه ملک مکمل قبضه کړلو. هغه کې بهادر شاه ظفر چې د مغل آخري بادشاه هغه بچي د هغه په مخامخ قتل شول او هغه قید شول. برما کې رنګون څه ورته وایي، د برما یو شهر دی، هغه کې هغه جل وطن شو، هلته کې بیا جل کې هغه وفات شو. یعنې د دې نه بعد دلته کې د انګریز حکومت شروع شول. انګریز حکومت څه کله شروع شول، دې ته بیا برټش انډیا به ویله، سب کانټیننټ ته د برټش انډیا دی. او 1947 کې د مسلمانو او د هندوانو کوم لیډرانو د هغوی د کوششونو وجې نه دلته کې دوه ملکونه آزاد شول. یو پاکستان چې د مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان شو، او دویم ملک سره هندوستان شولو چې دا د سب کانټیننټ په تاریخ کې چې د موجوده ټیمه پورې کوم ملکونه روان دي. یعنی مسلمانو لپاره بنګلادیش او پاکستان پاتې شو، دلته مسلمان حکومت رالو او هندو حکومت سره رالو، هغه په هندوستان کې رالو. دا د مغل تاریخ، مغل حکومت، د مغل کوم ګورنمنټ و تاریخ و هغه سره چې د هغوی د سب کانټیننټ باندې کوم حکومت کړی و، او بیا هغه نه بعد انګریز رالو. انګریز پسې اوس موجوده پاکستان او هندوستان او بنګلادیش جوړ شوي دي. او انګریز چې کله تلل نو هغه یو ډیورنټ لاین جوړ کړو، د کوم علاقه د افغانستان وه افغانستان ته پاتې شوله، او کوم علاقه د بنګلادیش و بنګلادیش ته پاتې شوله، او د پاکستان او د هندوستان منځ لاین اف کنټرول څه ورته وایي هغه هم جوړ شو. نو د مغل خاندان دې باندې ډېر زیات کتابونه هم لیکل شوي دي، ډېر لوی تاریخ لري. زه به کوشش کوم چې تاسو له د هر یو بادشاه د زمانې یو رنګین تصویر کشي په ویډیو شکل کې تاسو له زه راوړم د هر یو د مغل خاندان د بادشاهانو
سو هغه وخت کې د تاریخ په صفونه څه حالات وو، څنګه یو حکومت کېدلو، څه وجوهات رالو چې د مغل خاندان بیا په دې کې ختم شول. که ویډیو में خوښ شوی وي نو ضرور لایک کړئ، دوستانو سره شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. شکریہ، ډیره مننه. الله حافظ. په ما هم